د کہانی شروعات کیږي د یو سړی نه چې هغه ډېر په جلدبازۍ کې وي او هغه یو سټور ته ورشي سامان نغښتلو دپاره او هغې سره سره هغه د سټور د مالک ته نقشه وښیي د یو ځای باره کې تپوس کوي چې دا هغه ځای ډیولز ډن نوم وي. د سټور مالک خو ته د دې ځای باره کې وایي خو ورته دا م وایي چې هغه ځای ته مه ځه ځکه چې هغه ځای ته څوک تللی دي واپس نه دي راغلی. دې کې اچانک په ټي وي کې د ده تصویر راشي او موږ ته پته لګي چې دا یو ډېر خطرناک کریمینل دی چې د ډېر زیات جرمونه کړي وي او پولیس د ده د نیوو دپاره د ده په سر انعام ایښي وي چې سره د سټور د مالک د وګورو نو هغه هم ډېر زیات ویریږي. خو د دې نه مخکې د سټور د مالک چې څه وکړي دغه کریمینل چې د جوزف نوم وي هغه د سټور مالک ته تمانچه ونیسي او ویلي او دا هغه ځای نه وتښتي او ډیولز ډن طرف ته ور روان شي او د سټور مالک ځکه د دې ځای باره کې درته ویلي چې دې ځای نه واپس څوک نه دي راغلی ولې چې دا هغه ځای باره کې یو خبره مشهوره وه چې هلته یو ډېر درنده انسان اوسېږي چې هغه د انساني غوښې ډېر زیات اوږې دی. د دې د وجې هلته چې کوم انسان لاړ شي نو واپس نه راځي. اوس چې جوزف ډیولز ډن ته ورسي نو اچانک هلته هغه ته ګاډی پنچر شي چې هغه راکوشي او وګوري نو په ټیر کې یو غټ میخ نښتې وي چې سره هغه میخ راوباسي او ګاډی ټیک کړي او واپس روان شي او لږ مخکې تلو نه پس هغه یو خالي کور وویني نو هغه چې هغه کور ته وردننه شي او یو کمرې ته ورشي چې هغه کمره کې ډېر زیات تصویران لګېدلي دي او داسې لګي چې دې کمره کې څوک اوسېدل ولې چې هلته یو بیډ هم پروت وي. نو جوزف ته دا لګېده چې په دومره خطرناک ځای کې به څوک اوسېږي او هغه دا خبرې نظرانداز کړي او په بیډ کې پرېوځي. خو دې کې اچانک جوزف د چا د خپو اواز واوري نو هغه ډایرکټ راپاسي او په دیوال کې یو سوري وي هغې کې ګوري خو چې څنګه ده د کتو کوشش کوو دې کې اچانک په ده باندې څوک په تبر حمله وکړي چې جوزف تمانچه راوباسي او ډزې شروع کړي خو د ده دا ګولۍ ټولې ضایع شي ولې چې هغه تبر اوس هم مړه کېدو. د دې مطلب دا چې دا تبر د چا په لاس کې د هغه ونه لګېدو په ګولۍ باندې نو چې جوزف دا وګوري نو ډېر زیات ویریږي او دا هغه ځای نه منډه کړي. جوزف چې څنګه د هغه کور نه بهر راوځي نو اچانک د هغه په خپه کې میخ لاړ شي او داسې لګېدو چې دا یو جال و او جوزف اوس مخکې روان خو هغه ډېر زیات په درد او تکلیف کې وي. جوزف چې شاته وګوري نو هغه کس تبر په لاس پسې را روان وي چې دې سره جوزف د یو ونې د شاته پټ شي او جوزف چې شاته وګوري نو هغه کس نه وي او پته نه لګي چې هغه څنګه په ونې وختو او اچانک په ده باندې په تبر حمله وکړي او په سر یې ووښي چې دې سره د جوزف مرګ وشي او چې څنګه هغه قاتل مخامخ راشي نو موږ ته پته لګي چې دا یو سړی نه بلکې یو ښځه ده او هغې دا مخ ځکه پټ کړي وي ولې چې د هغې دا شکل ډېر په بد حالاتو او دې نه پس دغه ښځه د جوزف د بدن غوښه خوړل شروع کړي او لږ وخت پس هغه واپس دغه جال سیټ کړي چې بل څوک راشي او هغه هم په دې کې ګیر شي. او د کهانۍ په شروعات کې چې کوم سټور والا جوزف ته خبره کړې وه هغه اصل کې د دې ښځې باره کې یې کړې وه چې دا یو درنده ښځه وه چې دی به د انسانانو غوښه خوړه. دې نه پس دغه ښځه د جوزف ګاډي له راشي او تلاش کول شروع کړي چې دې کې اچانک هغه یو هلک وویني چې دا ښځه زر راشي چې د دې مینا نوم وي او دغه هلک یې قتل کولو والا و چې دې کې اچانک دغه هلک د جوزف نوم اغشتل شروع کړي خو مینا ورته دا ونه وي چې هغه ما قتل کو او هغه ورته دا وي چې د دې ځای نه هغه تللی دی اوس په راشي او د مینا په دې هلک باندې ترس راشي د دې د وجې هغه ته څه ونه وي او خپل کور ته راولي ورله کپړې م ورکړي ولې چې د هغه ټولې کپړې لمدې شوې وي او په سبا باندې یو پولیس ډیولز ډن ته راشي او دراصل هغه د جوزف تلاش کولو پسې راغلی وي چې دې کې هغه د جوزف ګاډي وویني نو هغه خپلو کسانو له انفارم ورکړي او دې کې هغه دغه هلک هم وویني چې د دې هلک الیکس نوم وي چې د ده سترګې هم نه وي او دراصل دا هلک جوزف اغوا کړی او ډېر زیات ظلم زیاتې پرې کړی او سترګې هم ترې اوښکې وي. نو دغه پولیس د الیکس نه د جوزف باره کې تپوس وکړي نو الیکس ورته وایي چې هغه دننه دی ولې چې الیکس ته پته نه وه چې جوزف مړ شوی دی. نو دې نه پس دغه پولیس هم دی کور ته دننه راشي چې دې کې بیا اچانک مینا حمله وکړي او هغه دنه په زوره سترګې وباسي او په خپل تېره غاښونو باندې په مرۍ ورله یو چک ولګوي او ډېر دردناک مرګ ورله ورکړي. خو د مرګ نه مخکې دغه پولیس والا خپل ټیم د خپل لوکیشن ورکړي وي. دې سره چې مینا دا وویني نو هغه ډېره زیاته غوسه شي او هغه الیکس پسې راشي په غوسه باندې او ورته دا وایي چې جوزف مړ شوی دی او هغه ما قتل کړی دی. خو الیکس د دې په خبره باندې یقین نه کوي. دې کې مینا هغه خپل تبر راوباسي او الیکس یې قتل کولو والا و خو الیکس ډېر زیات په یره کې وي او هغه ورته دا وایي چې زه په یو نمبر باندې کال کوم چې دا نمبر د چا دی هغه به زما د بچکولو دپاره راشي او ما به ځان سره بوځي او که په رښتیا باندې دغه کریمینل مړ شوي وي نو دا زما لپاره ډېره د خطرې خبره ده د هغه ملګري به ما پسې راشي او ما به قتل کړي. او الیکس مینا ته دا وایي چې زه بالکل رښتیا وایم دې کې یو خبره هم دروغ نشته. نو مینا هم د ده په خبره باندې یقین وکړي او ځان سره یې را روان کړي او د تلو په دوران کې مینا الیکس ته وایي چې دلته یو ډېر درنده او حیوان انسان دی چې هغه په زړه کې بیخي رحم نشته او هغه انساني غوښه ډېره په شوق سره خوري او د هغه دومره تېره غاښونه دي چې هر څنګه غوښه وي هغې خوړلی شي او د هغه شکل هم ډېر یروونکی دی او اصل کې دی د خپل ځان باره کې خبره کوله. دې نه پس په ځنګل کې موږ یو درې کسان وینو چې هغې سره شکاري سپي وي چې مینا ته د دې باره کې پته ولګي نو هغه په یو غار کې الیکس سره پټه شي چې لږ وخت پس هغه غار ته شکاري سپی راشي نو مینا چې ورته خپل مخ وښیي نو هغه سپی ویریږي او دا هغه ځای نه وتښتي او دې دواړو دا فیصله وکړه چې شپه به دلته تېروو او الیکس ورته خپل ځان باره کې ووایي چې زه جوزف اغوا کړم او زما نه سترګې اوښکې او بیا زما په سترګو باندې تیزاب واړول. نو مینا ورته د خپل ځان باره کې ووایي او دې نه پس دا دواړه وده شي او مینا یو خوب ویني چې په اصل کې هغې سره دغه شوي و. دراصل د مینا پلار چې مړ شو نو د دې مور بل خاوند وکړو او دغه سړي ارادې ټیک نه وي هغه د انسان په روپ یو درنده و چې هغه به مینا سره ډېر ظلم زیاتې کوو. خو د یو ورځ د مینا صبر تمام شي او هغه په ده باندې حمله وکړي چې دې سره دا سړی ډېر زیات غوسه شي او مینا ډېره زیاته ومخي او په یو نوکیله شیز باندې دا په مخ باندې ډېر
ډیر زیات اوخي چې دې سره د دې د مخ ډیر زیات زخمی شي او دنه پس هغه سړی مینا خخه کی چې دې سره د مینا سترګې کولو شي او هغه بهر روزي او د الیکس لپاره خوراک تلاش کو او لګ مخ کتلونه پس مینا غدرې کسان وویني چې مینا زرونه ته وخیږي او هغه د دوی خبرې اوري خدای کې هغه د یو کس سره موبایل موویني او دا درې ونه درسل هغه جوزف نومې کریمینل پس راغلی وي چې دې کې دا یو سړی د نور دوه مرګرو ته وایي چې زموږ کار د صرف دا کریمینل نیول او د پولیس نو پیسې واخلو ولې چې پولیس په دې باندې نام میخو د دې د وجه ډېر خلکو جوزف تلاش پسې ګرځیدل چې سره دا درې کسان د ډیولز ډن طرف ته راغلل او مینا چې دا خبر ورونه هغه الیکس پسې لاړ شي او الیکس ځان سره روان کو د کسانو ته حواله کی چې الیکس خپل خاندان ولا سره ملو شي دغه درې ونه کسان الیکس ویني او هغه ته وی چې مونږ سره راځه او الیکس یې سره تلل نه غوستل او هغه په زور زور سره د مینا نوم غشتل شروع کی نو دې سره دا یو سړی و چې ما د مینا د نوم اوریدلې دي چرته او دا جنې د کور نه تختیدلې وو د ډیولز ډن طرف ته راغلی و نو الیکس چې دا خبر ورونه هغه پوي شي چې دغه ماس خړلو والا انسان بل څوک نه بلکې مینا ده خدای کې اچانک مینا راشي او هغه په یو کس باندې د شاته نه پته بروا روکی او هغه قتل کی چې دې سره دا بل خپل چاکورو بس په دې حمله کوله کومینا زخمی کی کومینا دا قسم قتل کی خدای دریم نمبر کس هغه د دې ویډیو جوړ کړ او دا غزن هو تختی چې مینا مرپس شاته ور منډه کی خو د منډه په دوران کې د غالک یو گاډي وخی او هغه ډیر زیات زخمی کی او مینا ورلارو رسې خو هغه د سونوي صرف د موبایل واخلی او دا غزن لاړ شي او دا غالک مړ شي دینه پس مینا الیکس له موبایل وروړي او ورته چې په کم نمبر باندې ته کال کې پاغه وکا نو الیکس پاغه نمبر باندې کال وکي هغه نمبر کټ کې ولې چې اوس هغه تل نه غوستل ولې چې الیکس مینا ته و چې زوستا سره اوسېدل غواړم نو مینا هم د په خبره باندې راضي شي او هغه د ځان سره روان کیږي یو کور ته ورسي شلته الیکس اوخري او دوی چې څنګه دن راشي نو ته یو بوډه خزه ټوپک په لاس ولاړ وي او د دوی طرف ته ټوپک ونیسي خدای کې په الیکس د شان راشي دغه بوډه خزه په چاکو وخی او بډې کی دراصل د کور ته خزه خاوند راغلی د جوزف تلاش کول پسې چې هغه گیر کی او انعام واخلي هغه کور کې دا خزه پری دی هغه د الیکس د لاسونه مړ شي چې سره مینا الیکس له سوپ وروړي او اوس مینا کې ډیر بدلاو راشي او هغه کې جذبات راشي هغه سره سره د دې د شکل د حالات هم ټیک شي دنه پس هغه د سوپ سکلو کوشش کو خو هغه نه دا نه کېدو ولې چې هغه به انساني غوخه خوړه او هغه نه پس هغه پاغه نمبر باندې کالو کې چې په کم باندې الیکس کړو واپس یې کټ کو دراصل دا نمبر د الیکس د مورو چې د الیکس د غواکېدو نه پس دغه مور ډیر زیاته پریشان وي دنه پس مینا د شو هغه واپس هغه خو وویني چې کم ټیمه دا پزماکه کې خغه کړي و او دراصل دا مړ نه وي بلکې بهوش شي وي او هغه چې په هوش کې راشي ډیر په مشکله سره ځان د هغه زین روباسي او الته یو تبر پروت وي هغه خپل کور ته راشي اول خپل مور قتل کی او دنه پس هغه سړی قتل کی او دنه پس په مینا کې حیوانیت راشي چې د انسانان نیول او قتلول به خو اچانک د مینا سترګې کولوشي هغه وګوري چې الیکس په زور باندې بوزي او هغه زر بهر روزي او هغه گاډي پس شاته انخدي چې لګ مخ کتلونه پس د دې گاډي اکسیډنټ وشي او په دې کې چې کم کسان هغه خمړه نه چې خډیر زیات زخمی شوی وي او مینا هغه ځای ته ورسي او په گاډي کې یو خزه ناسو چې هغه پولیس ته کال وکي او مینا هغه گاډي لور شي هغه د خزه ته سونوي ولې چې هغه کې اوس ډیر بدلاو راغلی وي او مینا الیکس لراشي او الیکس د خپل مور نوم په زور زور اغشتو نو مینا دې چپ کړو ورته چې زه در سره پتا به سم نکیږي او مینا وته دا مې کوته لاړم شنو مم سوک ساس نشي کولی او مینا اوس د دې نتلو والا وی ولې چې دلته پولیس هم راتلو والا دي او لګ وخت پس هغه ځای ته پولیس ورسي چې هغه الیکس ځان سره بوزي او په سبا باندې مینا هغه خالی کور ته راشي او خپل سامان راغون کې دا غزه نتلو والا وی ولې چې هغه دا فیصله وکړه چې زه به یو عام ژوندۍ تیروم او هغه سره سره د اوس سبزی او عام خوراک شروع کړو او خپل تبرم پاغه کور کې پریدي چې په کم باندې بده په انسانانو حمله کوله او هغه کې اوس پوره بدلاو راغلو چې کوم حیوانیت پکې هغه بیخي ختم شو دنه پس مونږ مینا وینو چې هغه په سړک باندې روانه وي چې د یو خزه لیفت ورکی او په اخره کې مونږ ته پته چلی چې د مینا مخ بالکل ټیک شوی دی او هغه خپل ټول هر سیر کی او یو نوې ژوندۍ شروع کی چې د سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ